قدرمنو او زړه ته رانږدې ټولو هیوادوالو هیله ده چې د صحت په جامه کې سنبال اوسیږئ. دا څو ورځې پرله پسې زه د ډرون کیمرې په اړه باندې د خپلو ویډیوګانو معلومات ورکوم. هغه په اصطلاح چلونه یا هغه هنر چې تر دې دمه هغه ملګرو دوستانو ته نه دی زده چې د DJI Mini 4 Pro ډرون کیمرې لرونکي دي. نو مخکې له دې نه چې زه د دې هنر په اړه باندې له تاسو سره خبرې وکړم، راځم لومړی د ډیرو هیوادوالو هغه غوښتنې چې له ما څخه یې کړي دي، ویلي دي د دې نرخ یا بیه څو ده، دا څومره کیلومتره لرې تللی شي او د دې ترڅنګ څومره په هوا کې ګرځېدلی شي، د چارج ظرفیت یې څومره دی. په دغه باندې به موږ او تاسې خبرې وکړو. مخکې له دې نه چې ته DJI Mini 4 Pro کیمره تاسې اخلئ، نو د دې هغه بیګ چې و اصل هغه کاټن هغه زما څخه په کور کې پاتې دی. نو دا په دغسې یو تور بیګ کې راځي او ډېر بسپوښلی او بهترینه بیګ دی. په دې کې د DJI Mini 4 Pro ډرون کیمرې ټول هغه تجهیزات یا هغه سامانونه چې د دې اړوند دي په دغه بیګ کې موجود دي. راځم دغه ټول بیګ درته زه دغلته تشوم او یو هغه سامان چې د دې ډرون کیمرې اړوند دی هغه به زه له تاسو سره درښایم او د دې ترڅنګ کومې وظیفې یا دندې کوم سامانونه لري د هغې په اړه به هم له تاسو سره دلته وغږېږم. تاسې ما وڅارئ. راځو لومړی دا خلاصوو. مخکې له دې نه چې دا خلاصوو، راځو دا وګوره، دا خلاصو. په دې کې ټول تاسو وګورئ، ټول سامانونه موجود دي، شته دی. مخکې له دې چې دغه سامانونه موږ ګورو، اول به یې دغه جب راوسپړو. په دغه جب کې تاسې وګورئ د دې وزرې ترڅنګ یې هغه پیچکش یا پیچتاو دی چې موږ کولی شو د دې وزرې د دې پیچتاو پر مټ باندې د ډرون کیمرې چې کله تخریبیږي موږ یې بدلې کړو. تقریبا دې کې دوه جوړه وزرې د هر یو شته دی. دلته دا وګوره، دا وزرې دي او دغه وزرې به په یو مخصوص شي کې دلته فټ شوي دي او شته. د دې ترڅنګ یوه کتابچه چې تاسې ګورئ، تاسو کولی شئ چې د دې بارکوډ پر مټ باندې دغه سکن کړئ او د دې DJI Mini 4 Pro کیمرې په اړه باندې ټول معلومات له دې بارکوډ څخه واخلئ. احیانا که دغه کار هم تاسې نه کوئ، نو تاسو کولی شئ چې د دغو ورقو پر مټ باندې چې دلته د دې هغه کومې ځانګړتیاوې چې دی لري، باید کوم حالت کې دغه الوت وکولی شي، ټول په دغه کې موجود دي، شته دی. نو دغه که چېرته تاسې په انګریزي ژبه باندې پوهېږئ، نو مکمل معلومات په دغه ورقو کې شته دی او دا تیار د دې په دې مخصوص جیب کې شتون لري او شته. ترڅنګ دا سټیکرې دي د دې چې ډېرې مخصوصې که څوک د سټیکرو شوقیان وي، نو دغه سټیکرې دي، سټیکرې هم پکې ورلګولی شي او بس خلاص. او بیا راځو مخصوص هغه کوم څه چې مثلا په دې کې موجود دي، دې ته کیمبو بکس وایي. په دې کیمبو بکس کې د DJI Mini 4 Pro ریموټ دی چې دغه ریموټ به تاسو داسې پلاستیک نه راوباسئ او دا ریموټ تاسو کولی شئ چې مثلا په دې پاور بټن باندې چالان کړئ، دا د چالان شوی به وي. بیا به یې تاسې دغه انتنونه چې دي یو څه کاږه کړئ تر څو سیګنل یې ښه واخلي. د دې ترڅنګ که چېرته دا ریموټ تاسې د کنټرول لپاره کاروئ، نو تاسې پام وکړئ دلته هیڅ ګیرونه د دې شتون نه لري، خو ګیرونه یې د دې تر شا دغلته دي. ده ګورئ، د یو مخصوص ځای کې پیچلي دي، نو تاسې به دغه واړه پیچونه چې دي دا به د دې په سر باندې بسته کړئ. چې کله مو بسته کړل، نو تاسې وګورئ کې به یې بسته کړئ تر څو د دې ګیر مکمل شي. تاسو کولی شئ چې بیا په دې باندې په ډېرې اسانۍ سره ډرایو کولی شئ. مخکې یې وړلی شئ، وروسته یې وړلی شئ، پورته یې وړلی شئ، دې خوا یې راوړلی شئ، هاخوا یې راوړلی شئ. نو دا د دې ریموټ دی. د دې ترڅنګ راځو بیټرۍ ته. دا د دې بیټرۍ دي چې 3 بیټرۍ لري. هره بیټرۍ 20 الی 40 دقیقې د چارج ظرفیت په ځان کې لري. چې کله دغه ډرون کیمره هوا ته پورته کیږي، نو تاسې بیا کولی شئ چې د دغه بیټرۍ پر مټ باندې 40 دقیقې خپله ډرون کیمره په پورته هوا کې د الوت لپاره وڅرخوئ یا د خپل ریموټ پر مټ باندې کنټرول کړئ. نو دا تقریبا 3 دانې بیټرۍ دي. نو د 3 دانې بیټرۍ تاسې کولی شئ ګورئ چارج د دې فل دی، ټایپ C چارجر خوري. نو تقریبا 40 120 دقیقې د دې بیټرۍ پر مټ باندې ستاسې ډرون کیمره په هوا کې الوت کولی شي، چې له دې یوه بیټرۍ داخل د ډرون کیمرې کې هم شتون لري او شته دی. نو په یاد ولرئ چې تاسې د دې ډرون کیمرې پر مټ باندې کولی شئ چې
هغه ویډیوګانې چې ستاسې د خوښې وړ وي تاسې کولی شئ چې تاسې یې ترسره کړئ. دا یې بیټرۍ شوه، دا یې ریموټ شو او تر څنګ یې دا یې هغه سټیکرې شوې چې ما درته وښودلې چې په دې کې په انګریزي ژبه باندې، په چینایي ژبه باندې او په سپینش ژبه باندې مکمل معلومات د دې کیمرې اړونده پراته دي. د دې تر څنګ دغه سټیکرونه دي چې تاسې کولی شئ په خپل ډرون کیمره کې وکاروئ. دا مخصوص سټیکرونه په دې کیمبو بکس کې یا په دې بایک کې موجود دي شته. د دې مخکې مونږ په اوله کې وویل چې دا یې وزرې دي. هر یو په ډرون کیمرې کې هر 2 وزرې چې دي اضافي د ډرون کیمرې سره راځي، یعنې 4 وزرې دي، هر 2 دانې چې حساب وکړئ تاسې نو تقریبا 8 دانې وزرې کېږي. 8 دانې اضافي وزرې په دغه کې شتون لري او شته دی. په وروستۍ مرحله کې مونږ راځو د ډرون کیمرې ته. دغه چې تاسې ګورئ ډېره وړه ده خو ډېره له کمالونو ډکه ډرون ده. دا خپله کلیفتونه لري. دغه کلیپتونه به تاسې خلاص کړئ. په یاد ولرئ چې دا کلیپتونه باید له تاسو څخه ورک نه شي. دا به تاسې دغسې خلاصه کړئ. د دې تر څنګ دا چې مو کله بشپړ ډول باندې خلاصه کړله، د دې په مخ یا د دې کیمرې په مخ باندې یو کور دی. دا کور د دې لپاره دی چې کیمره یې چېرته داغداره نه شي یا چېرته ونه لګېږي. دا کور به تاسې ترې لرې کړئ. د دې کور تر شا بیا ګیمبل لګېدلی چې دا مخصوص ګیمبل دی. که دا ډرون هر ډول تاویږي خو کیمره یې نه خوځېږي، هغه کوم ځای چې مشخص دی هماغې ته به د دې سترګه همدغسې ځیر وي. د دې تر څنګ بیا د دې ګیمبل شاته یو دانه فوم لګېدلی دی. دغه فوم باید تاسې په ډېر احتیاط سره لرې کړئ. دا د ما لرې کړلو. دغه فوم باید ورک نه شي. دا د کیمرې د منظموالي او د کیمرې د ساتنې لپاره دغه فوم دلته ورکړل شوی دی. دا که تاسو چالانوئ نو دغه بټن تاسو ګورئ 1 2 دا دی، تاسو وګورئ دا چالان شوله. دا چې کله چالان شوله تاسې کولی شئ چې د خپل ریموټ کنټرول پر اساس باندې دې ته الوت ورکړئ. نو په یاد ولرئ چې ډرون کیمرې په عموم کې هره میموري نه خوري. هغه میموریګانې چې زموږ اساسي په موبایلونو کې پرتې دي کټ مټ دغه میموریګانې دي، خو هغه مخصوصي میموریګانې دي چې سنډسک یا توشیبا چې اوریجنل وي او د کیمرو لپاره کاریږي، هغه هم تاسو کولی شئ چې په دې کیمره کې وکاروئ او استفاده ځینې واخلئ. تر ټولو مهمه خبره چې زه اوس د کولو والا یم هغه دا ده چې کله هم تاسې دغه کاروئ نو په یاد ولرئ چې دولت یا دولتي سکتور یا د دې ترڅنګ هغه دولتي ارګانونه چې تاسو سره نږدې دي هغه باید په تماس کې وي. د دې نه علاوه تاسې مخکې له دې نه چې دغه ډرون کیمره افغانستان ته راوړئ او تاسې کله دې ته الوت ورکوئ تاسې باید د دې اجازتنامه په لاس کې ولرئ چې په هر ولایت کې تاسې اوسئ، که په ننګرهار کې اوسئ، په کابل کې اوسئ، په هرات کې اوسئ، په مزار او پنجشیر او په هر ځای کې چې اوسئ اړونده د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو ته به تاسې ورشئ او هلته به لومړی د دې اجازه لیک واخلئ. وروسته له اجازه لیک نه بیا تاسې کولی شئ چې دې ته الوت ورکړئ، ځکه دا خپل ریسټرکشن لري. دا ډرون کیمره هیڅ کله په جلال آباد ښار کې نشي جګېدلی تر هغې چې ته دلته دا په جی پی ایس کې مات نه کړې. د دې جی پی ایس ریسټرکټ مات نه کړي، له منځه یې ونیسي، دا هیڅ کله نه چالانېږي او نه څه. بل تاسې وګورئ د دې کیمره یعنی 4K موډ کې ده. 4K موډ کې کیمره تاسې وګورئ چې دا هر ډول هر اړخ ته کاروم. ګوره زما خپل ځان ته وکاروله ګیمبل یې فعال دی. زه چې دا هر ډول ونیسم دا کیمرې سترګه په هماغه شکل باندې په منظم شکل باندې ځي. نو په یاد ولرئ هغه ملګري دوستان یا هیوادوال چې د ډرون کیمرې شوقیان دي واخلي، مخکې له دې نه چې تاسې دا اخلئ تاسې باید د دولت د اړونده مسؤلینو سره په تماس کې شئ او د هغوی څخه اجازه لیک واخلئ. وروسته له اجازه لیک نه تاسې کولی شئ چې د ډرون کیمرې څخه ګټه واخلئ یا استفاده ترې واخلئ. دا ستاسې لپاره د ډرون کیمرې لومړنی درس و چې ما تاسې ته درکړ. د دې علاوه ډېرو ملګرو دا پوښتنه کوله چې د دې قیمت څو دی. دا په افغانستان کې چې کله ما په هغه وخت کې اخیسته 1,80,000 افغانۍ قیمت یې و. اوس په امازون کې که چېرته تاسې دا په دوبۍ کې اخلئ نو 1259 الی 1400 ډالر دا قیمت لري. خو په یاد ولرئ دا تاسې تر هغې نشئ راوړلی چې د دې بشپړ ډول محصول تاسې ادا نه کړئ. نو په دغه خاطر باندې د دې وګرځول یو څه ستونزمن دي، ځکه په ډېرو داسې ځایونو کې زه مخ شوی یم چې خلکو زما څخه د دې لومړی اسناد غوښتي، وروسته بیا ماته اجازه راکړې چې ته کولی شې چې په دغه ځای کې فعالیت وکړې. ځکه دا زموږ او ستاسې
د کلتور عنعنات او دود و دستور یوه برخه ده چې موږ هیڅکله حتی که کیمره موږ په ښار کې هم ګرځوو که یوه مخپټې افغانه میرمن دلته وي نو موږ بیا هم ترې حیا کوو هغه کیمره حتی د هغې مخې ته موږ نه وړو ځکه دا بیا ډرون کیمره د ډرون کیمره خو حتی د کورونو پر سر باندې ځي د نظامي تاسیساتو پر سر باندې ځي په ښارونو کې هم هغه ځایونو باندې دا ګرځي چې هغه محرم دي چې باید خلکو ته ونه ښودل شي دغه ځینو مواردو ته باید ستاسې پام وشي وروسته له دې چې دغه ټول تاسې په ذهن کې ونیول له هغې وروسته بیا تاسې کولی شئ چې د ډرون کیمرې څخه بشپړه او سالمه ګټه واخلئ مننه